د پاکستاني په سعودي عرب کې خیر غوښتلو او په 3 ورځو کې 13 لک روپۍ چې دین هغه برابر کړی. یار ویډیو راس لګه مکمل وګورئ. د پاکستان چې کومه نوم دی نو هغه داسې خلک چې دین روخانه کوي. ملګرو دا چې دین په سعودي عرب کې د یو جماعت مخې ته ناس او خیر غوښتلو کنه چې دا پاکستانو ولیدلو چې کله پاکستانو ولیدلو د خواله لاړ او د چې دین تاسو ته کاو نو چې دا چې دین دینش پاسپورت اغستو خو د پاسپورت نه ورکاو د کس ملګرو نو د چې دین نو دین او تویل کنه چې زما زوی بیمار دی او زه چې دین دغه د پاره چې دین سوال کوم خیر راټولوم روپۍ ولا برابروم او خپل زوی چې دین غلا علاج کوم. پاکستاني ډیر زیات کوشش وکړ بل پاکستاني او هغه ډیر زیات کوشش وکړ چې دین پاسپورت واخلي چې د اصل چې دین انویسټیګیشن وشي. واغه چې دین د پاکستاني چې دین د ډیر زیات غوسه کو کنه او د لاړ پولیس سټیشن ته چې کله لاړ پولیس سټیشن ته نږدې پولیس سټیشن او دا چې کله لاړ نو هلته چې دین راپورټ وکړ په دې کس باندې ولې چې د جماعت مخه تکاس ناشته او هغه چې دین سوال کوي خیر ټولې نو پولیس رال کنه چې دین کله انویسټیګیشن شروع کوم ملګرو چې دا وخت نو د په 3 ورځو کې چې دین 13 لک روپۍ برابر کړی ملګرو او دا چې دینو خیر غوښتلو ملګرو داسې وګورئ کنه په سعودي عرب کې چې دینو د خیر غوښتو په وجه باندې ویزې هم بندي شوی او د پاکستان چې کومه نوم روخانه کړی دی کنه داسې قسمه خلکو روخانه کړی دی چې کله سعودي عرب ته لاړ شي ولته خیر غواړي او ولته چې دینو فریاد کوي خلکو ته چې زما ته دا بیماری ده ماته دا مسله ده ماته کینسر ده زما زوی بیمار دی او ولته چې دینو خیر غواړي دی په 3 ورځو کې 13 لک روپۍ برابر کړی ملګرو. افسوس خبره ده کنه چرته هم داسې نه پکار په دې ورځو کې چې دینو په سعودي عرب کې هم ډیر کسان نیولي او ځکه چې هغه خیر غوښتو. دا ویډیو ټول مسافر ته ورسوي چرته هم داسې مکوئ تاسو ژوندۍ به هم تباہ او برباد شي نور مسافر ته به هم تکلیف جوړ شي صرف ته دې خیر غوښتو په وجه باندې.